Radio. د یونین کونسل شیرګړ په مومن کلی کې د پی ټی آی یو بل اهم وکټ پریوتو. د مومن کلی ممتاز سیاسی او سماجی کارکن عبدالرحمن د درور محمد جان سره د خپلو بچو او پورا خاندانونو په مسلم لیگ نون کې شامل شو. دی د پی ټی آی نه استعفا ورکړه. په شمولیتی اجتماع کې ایم پی اے جمشید خان محمد مشر میلمه و. په دې اجتماع کې د مومن کلی او خواو شاو مضافاتو په سونو خلکو شرکت وکړ. اجتماع ته په خپل وینا کې ایم پی اے جمشید خان محمد د پی ټی آی په حکومت او په وزیر اعظم عمران خان بد ټکونه وکړه. د زیاته کړه چې پی ټی آی ملک په معاشي توګه باندې دیوالیه کړ. د اجتماع ته د مسلم لیگ یوت وینګ ضلع مردان صدر ثاقب خان، ضلعي رهنما میا عبدالرحمن، شمولیت اختیار کوونکي عبدالرحمن او علمگیر خان هم وینا وکړه. کتونکو راځي چې وګورو ایم پی اے جمشید خان محمد اجتماع ته مخکې څه وویل. په دې وطن کې من قوم او یا کله په امید کې پاتې شو. هره پیره موږ یو نوی امید تړلی دی چې دا حکومت به راشي، زموږ د ملک حالت به ورسره ښه شي، دا حکومت به راشي د ملک حالت به ورسره ښه شي، مارشل لا به راشي دې سره به زموږ حالت ښه شي، ایم پي به راشي حالت به ښه شي، ملا به راشي حالت به ښه شي، پی ټي آی به راشي حالت به ښه شي، مسلم لیگ به راشي حالت به ښه شي، پیپل پارټي به راشي حالت به ښه شي. خو نن هغه امید چې خلکو تړلی و او زمونږ دې خلکو د بهر خلکو چې زمونږ څومره مسافر رونه دي هغوی په جمع باندې په اتفاق باندې د ځوانې وینې دې له ډېر امید باندې موږ ورکړی و چې د دروغ امید ورته خلکو ښودلی و، خو په هر حال دې منلی و چې هغه کیدی شي د دې ملک حالت بدل شي. نن تاسو وکتل 2 کاله تیر شو، 2 کاله کې چې مخکې پاکستان څومره ترقي کړې وه، د مسلم لیگ نون په 9 کاله دا 10 کاله پاکستان په تاریخ کې 9 کاله حکومت کړی، په هغې کې چې څومره ترقي شوې وه هغه په دې 2 کاله کې بالکل مکمل ودرېده. هغې چې کوم مومنټم ورکړی و اکانومي له، هغې چې کوم سماج له امید ورکړی و، هغې چې د دې ملکه تیارې لرې کړې، د ملک امن راوسته، په دې ملک د ترقۍ لارې کولاو کړې، د سی پیک د ټولې دنیا لارې په دې جوړوله. نن هغه وګورئ ټوله تالا ترغې شو. دوی امید ورکړی و چې موږ به د دې ملک نه د ادارو نه کرپشن ختمو. دوی امید ورکړی و چې موږ به 1 کروڑ نوکرۍ د ځوانانو له ورکوو. دوی امید ورکړی و چې موږ به 50 لکه کورونه په ارزان ریټ باندې د خلکو له ورکوو. دوی امید ورکړی و چې موږ به تعلیم او صحت هر یو غریب ته د هغه په دورشل باندې ورکوو. 50 لکه کورونو کې په ضلع مردان کې 1 کور هم نه جوړېږي، شته په 1 کروڑ نوکرو کې د ضلع مردان کې دا 10 کسان نوکران شوي نه دي. هغه د خوراک او د څښاک سامان
چې د هغې دپاره ماوته زمیندار دیاړیمار ګونګړیمار درزي استاد ټیلر هر یو سړی دا ځي او د هغې دپاره د ورځې کوشش کوي نن د هغه هر سړی خپله مدن راوالي او دغه خرچو باندې یې واچوي څه پوزیشن دی نن چې په کور کې یو مریض پیدا شي د ټول کور په سر باندې درد راځي ځکه چې د هغې دپاره موږ څه بندوبست نشته دا ټولې خبرې دا ګپ شوې ډالر چې په 120 په 115 کې مسلم لیگ پرېښی و هغه نن په 170 کې دی په 600 روپۍ باندې پورې چې کومه پرېښې وه هغه نن په 1400 باندې ده په 50 روپۍ باندې کیلو چیني پرېښې وه هغه نن په 110 باندې ده تاسو نور شی نه وګورئ تاسو دوایانې وګورئ تاسو د روزمره زندګۍ چې کوم د استعمال شی لري هغه وګورئ نن هغه هر یو څه چې د هر یو سړي د لاسه وځي لګیا دی من خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي هسې نه چې موږ په رزق پورې اړیان شو نن هم دوی خبره کوي یاره دا کار ځکه نو جوړېږي چې هغه پخواني حکومت دا کار کړی نن چې په موټروی باندې ریپ کېږي وایي دا موټروی نواز شریف جوړه کړې ځکه پرې ریپ وشو نن چې د خلکو عزتونه پامال کېږي نو یاره هغه حکومت دروغ ویلې یا دې قوم ته څه وایي 15 کاله پس یاره هغه 15 کالو کې دا کار شوی لهذا موږ نه کار ناکامه پاتې شو د دوی سره هېڅ قسمه ویژن نشته دا ویژن د دې ترقۍ دا اسد اقبال او اسحاقدار ورکړی و دې ملک له چې هغه یې په پټلۍ باندې که دا ظالمان وله راورسېدل کم سړی چې د خپلو غلطونه زده کړه کوي په دې وطن کې خلک په سر باندې وایي کومو خلکو چې د خپلو غلطونه زده کړه کړې ده په دې وطن کې خلکو په سر باندې والی دی بدقسمتي دا ده الله ګواه دی که مسلم لیگ نون کې یو سړی کرپشن کړي چې کوم سرکرده خلک دی که اسحاقدار دی که حسن اقبال دی او که شهباز شریف دی که نواز شریف دی که مریم نواز ده یو سړی د اسمبلۍ په فلور باندې قرآن په تخت کې نیولی دی او بره د اسمبلۍ په چت باندې د الله یو کم سل نومونه لیکلي شوي دي او په هغې آیتونه لیکلي شوي او هغه د هغې قسم خوري که ما 15 روپۍ کرپشن کړی خدای دې ما تباه برباد کړي د دې نه غټه خبره شته دغه د اسمبلۍ په فلور باندې د الله زموږ حاکم شته د هغه به زه ګواه کړم چې زموږ په دې اسمبلۍ کې نور ټول پرېږده ټول خو دغه شان دي یو منسټر دی چې په 1% باندې خرڅېږي یو منسټر دی چې د هغه د ټیکهدار سره شراکت دی دا ټول سره د ورکره دا ټول غلي دي د ترقۍ سوچ صرف سیاسي سړی کولی شي تاسو به د نورو ادارو د کرپشن داستانونه واورېدل سیاسي خلک به ته فرشتې والله چې ښکاره شي زه ډېر نه رښتیا خبره کوم چې په دې وطن کې که ولی خان و په دې وطن کې که بټو صاحب و په دې وطن کې که بیا نواز شریف دی په دې وطن کې که عمران خان دی په دې وطن کې که زرداري دی که په دې وطن کې بېنظیره وه دا د دې قوم سرمایه ده سرمایه که دا خلک نه وو والله چې خلک در باندې خپې کېږي 500-600 میټر لار شوي وه او لاندې پاتې وه دا هم په دې کې موږ شامله کړې په دې کې هم شامله کړې په هغې باندې هم کار شروع دی په هغې هم شروع دی دا سپندیار د کور ته او زمونږ شم ملک کلي ته شریم ملک کلي ته یو زر کوټه ځای پاتې و هغه هم من کړی دی دا ټولې به انشاءالله ګیر چاپېره دې ته دیوالونه د دې د شولډرې مخکې روډ څنګه اوس څنګه دی نو انشاءالله دې باندې به کار د خیره سره کوو دې به تاسو ما سره یو ځای ټول د دې کلي د بجلۍ یا د دې علاقې د بجلۍ موږ بجلۍ د ښې بلا پیسې جمع کړي د خیره سره دا ستاسو حق دی په تاسو باندې د سره احسان لري خو زه به محنت کوم تاسو به راسه انشاءالله محنت کوئ دې باندې به موږ د علاقې دپاره د دې ترقۍ د خوشحالۍ دپاره د ودانۍ دپاره به موږ ټولې خپلې هلې ځلې انشاءالله کوو دې کې یوازې په ما کار نه کېږي تاسو ټول به راسه انشاءالله راپاسئ ډېر ښه ښه مشران دلته ناست دي
د ټولو مشرانو موږ سره په الیکشن کې مرسته کړې ده، دعاګانې کړې دي، په سټیشن باندې ناست وو، په پولینګ بوت کې ناست وو، د ماښامه پورې دوی ټوله شپې خوړلې ده. زه ستاسو بار بار ډېر زیات مشکور یم چې تاسو موږ سره هر ټایم دغه خپله مرسته ساتلې ده، او زه دا امید ساتم چې انشاءالله دا مرسته به ستاسو جاري او ساري د خیره سره وي. په دې کې به موږ انشاءالله ټول را یو ځای کېږو، د خیره سره کار به کوو. دلته د لارې کوڅې 2 کروڑ روپو ما اعلان وکړو، د شیرګل لپاره خوړله دې غاړه، او د پیسدو د مضافاتو دپاره 1 کروڑ روپو دلته اعلان، د لارو کوڅو دپاره په 22 تاریخ ټینډر دی د خیره سره، یو هفته پس به زموږ بل ټینډر لګي. دلته چې د بجلۍ څونه کار دی، که یو ټرانسفارمر دی، که 2 دی، که 15 دی، که 10 دی، ټول به انشاءالله لګو. هغې دپاره موږ پیسې جمع کړي دي. په روډ کې زه کوشش کوم د پیر کلي او زمونږ د مومین کلي دا کوم دا روډ چې دی دا ډېر زیات خراب دی، دا ما اچولی دی. انشاءالله زه بیا هم کوشش کوم چې دا